په نړۍ کې موجود 10 زیات وزن لرونکي انسانان. نمبر 1 یوان پیډرو فرانکو. ملګرو د مکسیکو هیواد اوسیدونکی یوان پیډرو یو وخت د نړۍ تر ټولو زیات وزن لرونکی انسان و. د یوان وزن 595 کیلوګرامه و. د خپل زیات وزن له امله دی 7 کاله د خپلې کوټې څخه د باندې نه ووته. ملګرو په دې موږ ټول پوهیږو چې د زیات وزن لرونکي کسانو ته ناروغۍ هم ډېرې راځي. همدا یوان سره هم وشول. ټول ویل د ده ژوندي پاتې کېدل امکان نه لري، خو د ماتې ونه منله او د خپل وزن کمولو ته یې کار وویل. یوان تر 119 کیلو پورې خپل وزن کم کړ. نمبر 2 آریا پرمانا. ملګرو دا د انډونیزیا ماشوم دا د نړۍ تر ټولو یو چاغ ماشوم و. د 10 کالو په عمر د په یو وخت کې د 5 کسانو ډوډۍ خوړله. دی به په خپلو خپو د 5 منټو لپاره هم نشي درېدی. د بیا د ګیسټریک عملیات وکړل. د خېټې یوه لویه برخه پرې کړی شوه. اوس د ده وزن ډېر کم شوی او په خپلو خپو ګرځي هم او لوبې هم کوي. نمبر 3 امبر راج دی. امبر راج دی د نورماله حالت څخه وزن ډېر زیات و. تاسو به یې په اورېدو حیرانه شئ چې د 40 کالو کېدو پورې خپل وزن 300 کیلو ته رسولی و. دا په خپلو ټولو کارونو کې ناکامه وله. د دې خوراک ډېر زیات و. دې په ورځ کې 5-6 ځلې ډوډۍ خوړله. کله چې د دې د چاغوالی د دې د پریشانۍ سبب شو نو بیا دا د ګیسټریک بایپاس عملیاتو لپاره تیاره شوه، خو دې کې د خطرې امکان زیات وي. تر ټولو مخکې دې د ډاکټر یوانوف جوردن سره لیدنه وکړه، خو د امبر وزن او حالت په کتو ډاکټر د دې علاج کولو څخه انکار وکړ، خو دې د خپل وزن کمولو فیصله کړې وه. د ډېرو خبرو کولو وروسته ډاکټر په دې شرط راضي شو چې علاج نه مخکې باید 10 کیلو وزن کم کړي او امبر د دې شرط لپاره تیاری شروع کړ. د امبر عملیات وشول او 2 میاشتې بعد امبر 40 کیلو وزن کم کړ او دې د خپل وزن کمولو لپاره نور محنت هم شروع کړ. امبر په یو کال کې بیا 68 کیلو وزن کم کړو. نمبر 4 پاول میسن. دی هم یو وخت د نړۍ چاغو کسانو په لیست کې و چې وزن یې 445 کیلو و. دی د 21 کالو وروسته چاغ شو. ده به په ورځ کې تر 100,000 کالوري پورې خوراک ډوډۍ خوړله چې د 10 کسانو د خوراک په برابر دی. نو بیا ده غوښتل چې د ګیسټریک بایپاس عملیاتو په واسطه خپل وزن کم کړي، خو دی د یوې غریبې کورنۍ څخه و، نو ځکه ده سره د عملیات کولو لپاره پیسې نه ولې. خو بیا چې کله جینیفر په نوم یوې ډاکټرې د ده په اړه واورېدل نو دې ډاکټرې د پاول عملیات پرې وکړل. د ده چې چا عملیات کول هیڅ چا هم پیسې وانه خیستې، ټولو خپلې پیسې معاف کړلې. نمبر 5 ډونا سیمسون. دا د نړۍ زیات وزن لرونکې مور ده چې د دې نوم په ګینس کتاب کې هم لیکل شوی. ملګرو دا چې کله په 2008 کې په 250 کیلو وزن کې امیدواره شو نو د دې ډاکټرانو یو ټیم د دې عملیات کړی و، خو دې اوس 100 کیلو وزن کم کړی دی. نمبر 6 والټر هډسن. د ده نوم هم په ګینس کتاب کې لیکل شوی. هغه هم د ده د ملا له امله. د والټر ملا 202 سانتي متره ده. دی چې د 12 کالو نو وزن یې 90 کیلو و او د ده وزن تر 408 کیلو پورې رسېدلی و، خو بیا د زړه حملې له امله مړ شو. نمبر 4 ډیوډ سمیت. ده د ماشومتوب نه زیات خوراک کول شروع کړي ول چې 40 کالو په عمر یو وزن 300 کیلو ته رسېدلی و. بیا ده ته ډاکټر وویل که تا خپل وزن کم نه کړ نو په 4 کالو کې به مړ شي. بیا ده د خپل وزن کمولو لپاره کار وکړ او اوس یې وزن ډېر کم شوی دی. نمبر 3 کینت برملی. د 468 کیلو وزن لرونکي دې کس هم د 10,000 کالوري پورې په ورځ کې خوراک کوو چې د 10 کسانو د خوراک عمره دی. ده هم بیا عملیات وکړل او 40 ورځو کې 6 کیلو وزن کم کړ. نمبر 2 بولین پوټر. دا د نړۍ زیات وزن لرونکي ښځه ده چې د دې وزن تر 150 کیلو پورې رسېدلی و او دا ډېره پریشانه وه او دې خپل وزن کمولو باندې کار شروع کړ او بیا په ډېرو کوششونو یې وزن 110 کیلو را کم کړ. نمبر 1 مانویل یوریب. ملګرو د ده نوم هم په ګینس کتاب کې هغه وخت ولیکل شو چې وزن یې 580 کیلو ته ورسېد. د نړۍ تر ټولو چاغ انسان ترې جوړ شوی و. یوریب د 2002 څخه په خپله کوټه کې و. په 2008 کې د عملیاتو په مرسته یې 220 کیلو وزن کم کړ او په 2014 کې چې وزن کله 394 کیلو و د زړه حملې له امله مړ شو. نو ملګرو ویډیو تر دې ځای وه. تاسو ته په کوم یو ډېر جالب ښکاره شو په کومنټ کې ضرور ووایئ. تر بیا د خدای په امان.